نفاق په اصطلاح د شرع کې ویل کېدلی شي اظهار خلاف ما ابطنه، په باطن کې او په زړه کې د پټ یو څه دي او ښکاره کوي بل، دې ته منافقت ویلی کېدی شي. او دې ته هم نفاق ځکه وایي لکه هغه تونل چې دوې خولې لري ته هم داسې دوه مخه یې، ظاهر د یو رنګ ده او باطن د بل قسم ده. مسلمان خو باید یو رنګی وي، دوه رنګی نه، یو مخی وي دوه مخی نه وي. منافق سړی دوه مخی وي، ځکه خو دې ته نفاق ویلی کېدی شي. او دا منافقت خپل کور کې دوه قسمه دی، یو ته نفاق عملی وایي او بل ته نفاق اعتقادي وایي. نفاق عملی هغه منافقت ته وایي چې د یو مسلمان په اعمالو کې د منافقانو اعمال موجود وي او په دې سره سړی کافر کېږي نه، ګناهګاریږي، د سړی فاسق ګرځي، نیمګړی مسلمان، خو مسلمان دی له مسلمانۍ نه خارجېږي. لکه مثال په توګه باندې یو سړی دروغ وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي آیت المنافق ثلاث، د منافق درې علامې دي. اذا حدث کذبا، کله چې غږیږي نو بیا دروغ وایي. و اذا وعد اخلفا، کله چې وعده کوي بیا د دې مخالفت کوي، وعده باندې وفا نه کوي. او و اذا اؤتمن خان، کله چې امانت ورسره کېښودل شي بیا خیانت پکې کوي. اوس یو سړی که دروغجن وي، نن سبا زمانه کې به څوک له دروغو نه خالي وي، نو اوس به څه وایو چې دا منافق دی، دا کافر دی؟ نه، البته عملي منافق دی، د منافقت یوه خاصه پکې موجوده ده. یو سړی خیانت کوي، امانتونو کې خیانت کوي، خاین انسان کافر نه وي، خو البته څه وي؟ عملي منافق وي، د منافقت یوه علامه پکې موجوده ده. یو سړی وعده خلافي کوي، وعده یې کړې ده بیا قصدا خلاف کوي، دا کافر نه دی، خو البته د منافقت یوه خاصه په دې سړي کې موجوده ده. دې ته عملي منافق ویلی کېدی شي. دا سړی کافر نه وي، خو الله عز وجل دې موږ تاسو ته نجات درنه نصیب وګرځوي، د منافقت له اعمالو دې الله موږ ته نجات را نصیب کړي. دویم قسم منافق اعتقادي دی، چې د ده په اعمالو کې کار نه دی، یوازې عقیده یې هم خرابه ده. ګوره یو خو اعمال دي د سړي نه لمونځ قضا شي، دا یو عمل دی درنه پاتې شو، خیانت درنه وشو، دروغ درنه ویلی شول، دا اعمال دي خو عقیده دې برابره ده. یو هغه منافق دی چې کار په عقیده کې موجوده وي، دا هغه منافق ته ویلی کېدی شي چې په ژبه باندې د اسلام دعوه کوي، ظاهر د مسلمانۍ وي، خو البته پټ په زړه کې کفر موجود وي، په زړه کې اسلام مني نه، یا له ټول دین نه انکار موجود وي یا د دین له ځینې برخې نه انکار موجود وي د ده په دې زړه کې. بس دې ته ویلی کېدلی شي اعتقادي منافق، او دا بیا کافر دی، الله هم دې وساتي، دا مسلمان نه دی، اعتقادي منافق. قرآن کریم کې سورة بقره کې الله څه فرمایي؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. الله وایي دا مؤمنان نه دي، دعوه خو کوي په الله او د الله په رسول باندې مې ایمان دی، خو لیکن مؤمنان نه دي د الله په نسبت باندې. او بل ځای کې بیا الله څه فرمایي؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان به په لاندې کنده د جهنم کې پراته وي. اووه طبقې دی دا جهنم، اووه کندې لري، څومره چې ژوریږي دا جهنم همدومره سختۍ راځي، الله هم دې وساتي. تر ټولو سخترینه کنده د جهنم هغه د منافق دپاره د الله هم دې وساتي. پوه شوئ په مسله باندې؟ نو کافر دی او تر ټولو سخترینه سزا یې د دپاره، حتی له یهودو نه هم سزا سخته ده، له نصرانیانو نه هم سخته ده، له مشرکانو هم سخته ده، له مجوسو هم سخته ده، له ټولو کافرانو نه د دې منافق سزا سخته ده، په لاندې کنده د جهنم کې به پروت وي. دې ته څه ویلی کېدی شي؟ دې ته اعتقادي منافق وایي. دلته چې ذکر کېږي اذ یقول المنافقون، کوم منافقان ترنه مراد دي؟ عملي نه، اعمالو کې خو د ډېرو خلکو کمزوري ده، خدای دې زموږ اصلاح وکړي. هغه اعتقادي منافقین ترنه مراد دي چې عقیده یې هم فاسده وي، پټ په زړه کې کافر وي، د الله له دین نه انکار کوي، له ټول دین نه انکار کوي یا له بعضې دین نه انکار کوي، له ټول دین. او په دې دواړو طریقو سره سړی کافر کېږي که نه؟